د 2001 کال د نومبر 22 نیټه د ټایټانیک په څیر مضبوطه او نه ډوبېدونکې کښتۍ ایم وي ایکسپلورر د شپې په تیاره کې د انټارکټیکا په سمندر کې د یخ شوي سمندر په ماتولو سره وړاندې روانه وه. په دې کښتۍ کې 100 مسافر او 450 د کښتۍ کارکوونکي موجود وو. دا کښتۍ په ځانګړي ډول په یخ شوي سمندر کې د تګ لپاره جوړه شوې وه. اوس مهال د شپې 10 بجې وې، هرې خواته تیاره خوره وه او ټول مسافر په خپلو خونو کې ویده وو چې ناڅاپه یو خطرناک غږ راغی او کښتۍ ځای په ځای ودرېدله. د کښتۍ کپتان د کښتۍ په کلکوالي ډیر ډاډه وو او په دا ډول یخ شوي سمندر کې دې کښتۍ له دې وړاندې هم بېشماره سفرونه کړي وو. ځکه خو د کښتۍ کپتان هغه زورور غږ ته کومه خاصه پاملرنه ونه کړله او کښتۍ یې یو ځل بیا مخ پر وړاندې روانه کړله. خو کپتان له دې ناخبر و چې د کښتۍ په لاندنۍ برخه کې یو سوری جوړ شوی دی او په تیزۍ سره اوبو د کښتۍ داخل ته را روانې دي چې ښایي کښتۍ په دې تیاره سمندر کې غرقه کړي. په 1980 لسیزه کې دا ډول لرې پرتو او له هر لوري په واورو او یخ کې پټې شوي سیمې ته د سمندر له لارې تګ دومره اسانه نه و، ځکه چې ټول سمندر به یخ داسې کلک کړی و لکه تیږه. او لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې په 1912 کال کې د دنیا تر ټولو لویه او مضبوطه کښتۍ ټایټانیک په سمندر کې د یخ له یوې ټوټې سره د ټکر کېدو له کبله په تیاره سمندر کې غرقه شوې وه. له همدې ځایه اندازه لګولی شي چې انټارکټیکا چې ټول سمندر یو مخ یخ نیولی وي، هلته په کښتۍ کې تګ څومره ستونزمنه خبره ده. خو یو امریکایي بزنسمن ایریک لینډ بلیډ فکر وکړ چې که داسې یوه کښتۍ جوړه شي چې سیلانیان د یخ شوي سمندر له لارې انټارکټیکا ته یوسي، ځکه چې د هغو سیلانیانو شمیر بیخي ډیر و چې غوښتل یې انټارکټیکا وویني، خو د یخ شوي سمندر له کبله هلته د تګ لاره نه وه. ایریک یوه داسې کښتۍ جوړه کړله چې د سمندر د یخ پلنو ټوټو په ماتولو سره به پرته له کومې ستونزې مخ په وړاندې روانه وه. په دې کښتۍ یې د لینډ بلیډ ایکسپلورر نوم کېښوده. دا کښتۍ د سایز له لحاظه دومره لویه نه وه، خو په مضبوطوالي کې یې ساری نه درلوده. په عام ډول که یوه کښتۍ په یخک شوي سمندر کې تګ کوي نو د کښتۍ په وړاندنۍ برخه کې یو یخک ماتونکی سیستم نصب کیږي، خو ایکسپلورر کښتۍ دې سیستم ته اړتیا نه لرله، ځکه دا کښتۍ په داسې ډول جوړه شوې وه چې کله به په یخک شوي سمندر کې روانه وه د کښتۍ د وړاندنۍ برخې د زیات وزن له کبله به له لوی نه لوی یخک هم ذره ذره ماتېده. د کښتۍ دې وړاندنۍ برخې ته حل ویل کیږي. د احتیاط او مضبوطوالي په خاطر د ایکسپلورر کښتۍ دا حل د سنګل لیر په ځای په ډبل لیر جوړ شوی و. د دې فایده دا و چې که کښتۍ د یخک له کومې کلکې او لویې ټوټې سره وجنګېږي، که یو لیر مات هم شي دوهم لیر کولی شي چې کښتۍ له ډوبېدو وژغوري. دا کښتۍ چې د کوم مقصد لپاره جوړه شوې وه په هغه کې بریالۍ هم وه. په لږ وخت کې دا کښتۍ په ټوله نړۍ کې مشهوره شوله او له لرې ځایونو به خلکو په دې کښتۍ کې انټارکټیکا ته سفرونه کول. ورو ورو د خلکو اعتماد په دې کښتۍ ډېرېده. خلکو فکر کاوه چې دا کښتۍ د سمندر په هر ډول حالاتو کې سفر کولی شي. دا کښتۍ دومره بریالۍ وه چې څو ځله یې په انټارکټیکا سمندر کې بندې پاتې نورې کښتۍ هم ژغورلې وې. څو ځله د دې کښتۍ مالکان بدل شول. مختلفو شرکتونو په مختلفو وختونو کې دا کښتۍ پیرلې وه او نومونه یې هم وخت په وخت بدل شوي وو. خو دې کښتۍ په خپله کارکردګي کې هیڅ وخت کمی نه و راوستی. په وروستي ځل په 2004 کال کې دا کښتۍ د کاناډا د ټورنټو یو شرکت ګاپ ایډونچرز وپیرله او د ایم وي ایکسپلورر نوم یې پرې کېښوده. د 2007 کال د نومبر په 11 نیټه دا کښتۍ یو ځل بیا د انټارکټیکا په سفر روانه شوله. دا سفر د 19 ورځو لپاره ترسره کېده. کوم خلک چې په دې کښتۍ کې د انټارکټیکا د لیدو لپاره روان وو هغوی له دې ناخبره وو چې وړاندې له دوی سره څه پیښیږي، خو دوی په دې کښتۍ پوره اعتبار درلوده او پرته له کومې ویرې په سفر روان شول. د دې کښتۍ کپتان بینګ وایمن نومیده چې په دې واورینه لاره یې په سلګونه ځله سفرونه کړي وو. یو خوا د دې کښتۍ د مضبوطوالي او بل خوا د کپتان د بېحده تجربې له امله په کښتۍ کې سپرو مسافرو بالکل د خوندیتوب احساس کاوه. تر نیمې لارې هر څه سم روان و، خو له هغه وروسته کپتان کښتۍ په یوه نوې لاره روانه کړله. هغه فکر کاوه چې شاید د سمندر په دې لاره کې به له ډیر زیات یخک سره مخ نشي او ژر به خپل منزل ته ورسیږي. خو کپتان ته معلومه نه و چې دا لاره هغوی د خپل منزل په لوري نه بلکې د یو لوی مصیبت په لوري بیایي. د سفر لومړۍ 10 ورځې ښې په خوشحالۍ سره تیرې شوې.
خو د نومبر په 22مه نیټه کښتۍ د سمندر یوې داسې برخې ته ورسېده چیرته چې د یخ بې شمېره لویې ټوټې پرتې وې. کپتان په کښتۍ کې سپرو مسافرو ته وویل چې موږ د سمندر له یوې داسې برخې د تېرېدو په حال کې یو چیرته چې ډېر زیات یخک موجود دی او له کښتۍ سره د یخک د لګېدو او ماتېدو له کبله به یو څه مزاحم کوونکي غږونه راځي، خو تاسو ته د یېرېدو اړتیا نشته. په کراره په خپلو خونو کې ویده شئ او د دې شپې تکلیف وزغمئ. د شپې په تیارو کې کښتۍ د یخک په ماتولو ورو ورو مخ په وړاندې روانه وه. هر خواته د یخک د ماتېدو او له کښتۍ سره د لګېدو غږونه راتلل. ټول مسافر په خپلو خونو کې ویده وو. کښتۍ همداسې د یخک په ماتولو وړاندې روانه وه چې ناڅاپه یو ډېر لوی او خطرناک غږ راغی. د غږ سره کښتۍ یوه زوروره جټکه وخوړله او ځای په ځای ودرېدله. دې زورور غږ او جټکې ټول مسافر له خوبه راویښ کړل، خو له یو څه وخت وروسته د کپتان د خبرو په ډاډ بیرته خپلو خونو ته لاړل. کپتان هم په دې نه پوهېده چې له هغوی سره څه پیښه شوې ده. هغه دې غږ ته کومه خاصه پاملرنه ونه کړله او کښتۍ یو ځل بیا مخ پر وړاندې روانه کړله. خو یو څه وخت وروسته په خپلو خونو کې ویده مسافر د کښتۍ خونو ته د اوبو د راداخلېدو په شور راویښ شول. کښتۍ د یخک له یوې لویې ټوټې سره د جنګېدو له کبله ماته شوې وه. د کښتۍ لاندنۍ برخه کې سوری شوی و او اوبه په ډېرې تیزۍ سره د کښتۍ داخل ته راننوتلې. ټول مسافر ډېر زیات ډار شوي وو او د ځان د ژغورلو په لټه کې وو. د کښتۍ کپتان هم بالاخره په دې پوه شوی وو چې په کښتۍ کې ډېر لوی سوری شوی دی او کښتۍ د دوی له کنټرول څخه وتلې ده. د کښتۍ داخل ته اوبه دومره په تیزۍ سره را روانې وې چې کپتان فکر وکړ چې دا کښتۍ به ډېره ژر ډوبه شي. هغه خپلو همکارانو ته وویل چې وګوري که په شاوخوا کې کومه بله کښتۍ موجوده وي هغوی ته دې سیګنل ورکړي تر څو د دوی مرستې ته راورسیږي. په کښتۍ کې دومره ډېرې اوبه جمع شوې وې چې کښتۍ خپل توازن له لاسه ورکړ او په یوه څنګ چپه شوله. د کښتۍ کارکوونکو کوښښ کاوه تر څو مسافر په ژغورونکو کوچنیو کښتیو کې ولېږدوي. دا چې دا کښتۍ د سایز له لحاظه دومره لویه نه وه ځکه خو یې د ژغورل کېدو امکان هم ډېر کم و. کښتۍ اوس هم له خپل منزل څخه 40 کیلومتره لرې په تیاره سمندر کې ایساره وه. د کښتۍ کارکوونکو چې کوم سیګنل لیږلی و هغه سیګنل په سمندر کې موجودو 2 نورو کښتیو ترلاسه کړی و، خو ستونزه دا وه چې هغوی له دوی څخه ډېرې لرې وې. بل لوري ته په ژغورونکو کوچنیو کښتیو کې د ناستو مسافرو حالت د سړې هوا له کبله ورو ورو په خرابېدو و. په کښتۍ کې اوبه تر دې حده ډېرې شوې وې چې بالاخره د کښتۍ هغه خونې ته ورسېدې له کوم ځایه چې ټولې کښتۍ ته برق ورکول کېده. هلته د اوبو د رسېدو له کبله شارکي رامنځته شوله او د ټولې کښتۍ برق قطع شو. کښتۍ په پوره توګه خالي کړای شوې وه. ټول مسافر د تیاره سمندر په سړه هوا کې په ژغورونکو کښتیو کې ناست وو، خو د کښتۍ کپتان لا هم د کښتۍ د سیده کولو کوښښ کاوه. خو کله چې هغه ولیدل چې بالاخره د ډېرو اوبو له کبله د کښتۍ ماشینونه هم بند شول او ټولې هیلې ختمې شولې، کپتان هم د کښتۍ د پرېښودو پرېکړه وکړله. کپتان او د کښتۍ کارکوونکي هم په یوه ژغورونکي کښتۍ کې سپاره شول او دا یخک ماتونکې کښتۍ یې په سمندر کې د ډوبېدو په حال کې پرېښودله. په ژغورونکو کښتیو کې د تیاره سمندر په سړه هوا کې ناست ټول مسافر د دې په تمه و چې یو څوک یې د ژغورلو په خاطر دلته راشي. د دوی د سترګو په وړاندې دا مضبوطه یخ ماتونکې کښتۍ ورو ورو په سمندر کې غرقېدله. د شپې تر وروستۍ برخې پورې دوی د دې وحشتناک سمندر په غیږ کې په ژغورونکو کښتیو کې ناست وو. په دې وخت کې دوی په سمندر کې لرې یو څه څراغونه ولیدل چې د دوی په لوري را روان وو. له هغه 2 کښتیو چې دوی وړاندې سیګنل ورکړی و یوه کښتۍ د دوی د ژغورلو لپاره راورسېدله او ټول مسافر او د کښتۍ کارکوونکي یې وژغورل. په دې پیښه کې کوم چاته ځاني زیان نه و رسېدلی، خو د کپتان یوې غلطې پرېکړې دومره مضبوطه او بریالۍ کښتۍ د سمندر تر تله پورې ورسوله. له دې پیښې که یو درس واخلو هغه به دا وي چې هیڅ کله په ژوند کې د کامیابۍ لپاره د شارټ کټ یا داسې لنډو او غلطو لارو انتخاب مه کوئ چې منزل ته د رسېدو پر ځای مو د تباهي پر لوري بوزي. د MV Explorer کښتۍ پاتې شونې نن هم د تیاره سمندر په تل کې پراته دي.